بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی جوهر د رزلټ ټي وي تر طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر دی. قدرمنو نن په پروګرام ادبزار کې موږ سره شاه حسین شاهکار ملمه دی. شاه حسین دار تلګوي چې شاعري د کله نه کوي؟ شاعري خو جی بس د یونیورسيټي کې 2012-13 کې هغه ټایم نه همداسې د شعر لیکل شروع کړو. خو داسې ډېر نه و چې بیا کلي ته رالو او ادبي ملګرو سره یو ځای شو. دلته تولاندې ادبي ټولنې ملګري میلو شو نو دوی سره هغه شوق لږ نور هم ډېر شو. نو بس هغه دوی سره لږ دغه کوو لیکل کوو. خاصه کتاب اراده هم شته که څنګه؟ نو د کتاب اراده خو مې نشته ولې چې مصروفیت داسې دي چې هغې وخت کې دومره ټایم غواړي او موږ سره نو مصروفیت تاسو څه دي؟ زه خو د وکالت پیشې سره تعلق لرم او په د های کورټ وکیل یم او دلته شاه منصور تحصیل کې پریکټس کوم ریګولر. صحیح. قدرمنو شاه حسین شاهکار زموږ تولاندې ملګری دی. نو اردن به اورو تازه شعرونه. شاه حسین څه به راته وایي وخت؟ نو نن خو د پښتو نړیواله ورځ ده نو په دې ورځ باندې به زه تاسو سره د پښتو د پښتون چغه یو څو شعرونه دي هغه به زه تاسو سره شریکوم. جی جی. نو دا یو څو شعرونه دي چې ولې مې وجنه د خپل ځان تپوس کولی نشم. ولې مې وجنه د خپل ځان تپوس کولی نشم او زمونږ د کام مشران غله دي څه ویلی نشم. او که بغاوت یې کړی ستا خلاف چا حق ویلی که بغاوت یې کړی او ستا خلاف چا حق ویلی نو یا به بدنام کړی او یا به وجنې دا زغملی نشم. او د پښتونخوا په سیمه دومره خونریزي دې وکړه غم دې ارزان که بس که نور جړلی نشم. او ستا د مفادو په خاطر بلها کورونه روان شو ستا لګولي اور کې نور ځوانان بیللی نشم. او اوس مخامخ درته ولاړ یم دا په چغه وایم د ملک واګداره ته قاتل یې چپ کېدلی نشم. او ستا د مفادو په خاطر بلها کورونه روان شو ستا لګولي اور کې نور ځوانان بیللی نشم. او نور زما خوار ملک لبمونه او تماچې ماخله زما د امن فلسفه ده جنگ کولی نشم. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه. قدرمنو نن په پروګرام ادبزار کې موږ سره شاه حسین شاهکار ملمه. یقینا چې شعرونه به ستاسو خوښ شوي. ستاسو ډیره زیاته مننه او شکریه.